ښځه ډېره هوښیاره ښځه هغې ورته ویل زه نکاح در سره کړم خو په دې شرط چې 40 شپې به د تکبیر اولا سره په حضرت عمر فاروق پسې لمونځ په جمع کې زم راځم ته به تېرې شوې ته خو ماته څه نه ویې ده ورته ویل هغه محبت لاړ د زړه نه اوس بل محبت پیدا شو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې خاص د خدای پاک د رضا لپاره د اخلاص خبره مسار مسلم شریف کې خبرې پکې وکړې بخاری شریف کې د خاص د خدای پاک د رضا لپاره 40 ورځې په جمع لمونځ وکړي خو په دغه شرط چې تکبیر اولا ونیسي خدای پاک دغه انسان ته 2 انعامات لیکي د جهنم نه هم براءت خلاصوالی او د منافقت نه هم خلاصوالی 40 ورځې د الله تعالی د رضا لپاره د تکبیر اولا سره چې لمونځ د امام سره ونیسي الله تعالی دا 2 انعام ورکړي اول دا 40 ورځو کې دا 2 انعامات چې د جهنم نه خلاصېدن ده د نفاق نه خلاصېدن ده دغه په څه کیفیت ده څه وجه ده وایي ځکه چې 40 شپې چې سړی په پایبندي باندې په جمع او تکبیر اولا سره جمع ونیسي خدای پاک د دغه انسان د لمونځ کولو عادت جوړوي او منافق د لمونځ عادت نه لري په یو باندې د لمانځه خبره یراؤون ناسه خبره ده نه جګیږي لا وهم کسالا که خلک وي بیا د خلکو د شرمه څه کوي کني بیا هېڅ نه کوي 40 شپې وښوي 40 شپو کې خدای پاک یو فطري انقلاب راولي په 40 شپو کې ډېر لوی اثر ده موږ چې د انسان د خلقت مرحله وګورو پلار چې د مور سره جما وکړي 40 شپې د مور په رحم کې مني پراته وي بیا 40 شپې د دغه مني وینه جوړیږي بیا 40 شپې د دغه مني وینه نه غوښه جوړیږي بیا 40 شپې بعد دغه نه اډوکه جوړیږي بیا 40 شپې په تیرې شپې دغه نه بعد چې دغه د ملا هغه لکۍ ده لاندې بنده دا جوړ شو دغه نه بعد قالب د انسان جوړیږي او انسان کې بیا ژوندون راځي نو هلته اطوارات چې خلقکم اطوارات سړی وګوري په 40 شپو کې د انسان په خلقت کې تغییر راځي نو چې په خلقت کې راځي په اخلاقو کې هم تغییر راځي چې 40 شپې سستیا مخکې په لمانځه کې وه خو چې 40 شپه په پایبندي باندې د تکبیر اولا سره لمونځ وکړي الله یې عادت بدلوي په کتاب کې مې لیده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې چې مخکې خو ښځې هم جامې ته تلې یو ښایسته ښځه د یو سړي نظر په ولګېدو او نظر دا خو د زړه جاسوس ده د زړه محبت خو په زړه کې وي زړه کې محبت پیدا شو د محبت د وجې نه بدعمله انسان نه و خدا ترویر شو چې دا پوښتنه وکړي چې ته میړه لرې که نه لرې دا ښځې ته ویله که ته د ما سره نکاح وکړې ښځه ډېره هوښیاره ښځه هغې ورته ویل زه نکاح در سره کړم خو په دې شرط چې 40 شپې به د تکبیر اولا سره په حضرت عمر فاروق پسې لمونځ په جمع کې زم راځم ته به که ما 40 شپې مسلسل ولیدې چې تا لمونځ په جمع په پایبندي باندې وکړه نو نکاح در سره کړم وایي 60 شپې چې دغه سړي پایبندي شروع کړه د تکبیر اولا سره چې 60 شپې پوره کېدې دغه د ښځې محبت د زړه نه ووت د خدای پاک محبت شروع شو 40 شپې پوره شوې 40 نه بعد یوه ورځ یا 2 ورځې ووته سړی ښځې ته څه نه ویې جامې ته سره ورځي سره ویني څه نه ورته ویې نو دا ښځه اوس معلومات کوي پوښتنه یې تر وکړه چې تا خو ماته ویلي وه چې ما سره به نکاح کې ما درته ویلې چې 40 شپې چې لمونځ په جمع په پایبندي وکړې نو زه یې تا سره نکاح کړم اوس خو 40 شپې تېرې شوې ته خو ماته څه نه ویې ده ورته ویل هغه محبت لاړ د زړه نه اوس بل محبت پیدا شو دغه ښځې وایي خپل میړه ته وروسته دا حال ویلی چې ما ته داسې یو سړي د نکاح پیشنهاد وکړو ما دا شرط پکې ښی اوس داسې حال پیدا شو هغه میړه د دې ورغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یې دا حال ویلی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل رښتیا وی چې الله تعالی وی ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر لمونځ سړی د بې حیا کارو د نارواو نه منې کوي خو معلومیږي چې لمونځ شي دغه سړي چې په پایبندي اگر که د ښځې په محبت خبره وه
خو چې لمونځ په پایبندي د تکبیر اولا سره شروع کړه الله اثر کې پیدا کړ شلمه ورځ عادت بدل شو محبت بنده لاړ بنده محبت الله تعالی په زړه کې راغی ګناه هر څه ختم شو دا چې نن موږ په شوارو کې زر رکعته نفل وکړو ګناه نه بیا هم نه ګرځو لمونځ په حضور نه ده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اول شرط خشوع ده حضور برابرول د خدای نه ډار دلته اول قید ویل لله خاص د خدای د رضا لپاره چې څلوېښت ورځې لمونځ د تکبیر اولا سره په پایبندي باندې وکړي الله تعالی دا اثر